استغفار ډېر زیاتې فائدې دي. الله قرآن کې فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله وی پیغمبر وای د خلکو د تاسو استغفر الله وای استغفار وای ولی زکه رب تاسو چې کوم دی بخنه کوونکی دی غفار ذات دی. نتیجه وڅ شي ويمددكم باموال وبنين الله بس تاسو په مال او بچو کې زیادت راوړي. دلته علماء او فقها مفسرین نقطه راو باسي غدا کوم انسان چې هغه بچی نه بچی نه کیږي شن شوی یا د بیماری د وجه نه یا امتحان الله په د باندې یو امتحان کوي یا جادو د سحر د وجه نه باز داسي وش باز ظالمان یا ظالمان خزي هغه نور لره بندګي په جادو باندې بیا بچی نه کی. نو الله مونږ یو نتیجه ذکر کړه ويمددكم باموال وبنين د چا چې بچی نه کیږي نو دا دی استغفر الله و استغفر الله استغفر الله استغفر الله بخنه د الله نه غواړي. نو الله وی الله به ته مال هم زیات کې او بچو کې به هم برکت واچي. الله به ته بچي ورګي یا یو کسته د هغه په مال کې برکت نشته دی غریب دی غواړي مال لارش سو وظیفه ده وظیفه ده د الله وی چې استغفر الله وایا د الله نه بخنه غواړه چې الله بخنه کوونکی ذات دی. نو سبا وشي الله بستا په مال کې برکت واچي غریبي الله به مال لار کی. اوس خو مونږه سکو مونږ کله یو بابا پسې ور رواني او کله بل بابا پسې ور رواني کله منجورانو ته کینو ير جمال غرا ته دم کا کله ته چيني ور ګدارا ته دم کا کله داسي اگر زیارت کانی په ځان باندې وای شي مال لار شو نظر بدران لري شنه نه قرآنی طریقه دانه ده شرعي طریقه دانه ده څه طریقه ده شرعي. الله وی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الله نه بخنه غواړي یا الله ما معاف کی زما ګناهونه معاف کی زما خطايا معاف کی زما کوتایا معاف کی سبو ان الله وی ويمددكم باموال وبنين الله وی زیاد بکلو مونږه زیادت به پیدا کوستاسو په مالونو کې او بچو کې بل بچو کې. يرسل السماء عليكم مدرارا باران نکیږي پټی ته ضرورت دی هم د غرنګ فصل کړل شوی خو باران نکیږي بو ته ضرورت دی یا ورونو په علاقه کې داسي چې کله سوکړه شي باران نکیږي نو بلان دلاړي تکلیف خلکو ته بیا منګي په سر باندې یو خو دی هم د غرنګ مشکی راغستی هم د غرنګ چینو تر رواني دا غزنه وبراوړي یا سین تور رواني پملا باندې او په سرونو باندې وبر رواني کړي. نو الله مونږ ته نتیجه خو دا کړه چې مسلمانانو طریقه سره د باران د غختلو د بچو د غختلو د مال د زیادت د مال د غختلو الله وي استغفار کوي استغفر الله استغفر الله. هرغه سړی او هرغه خزا هرغه نارینا او هرغه زنانا چې داغه د بچو تکلیف وي بچی نه کیږي یا هرغه زنانا او هرغه سړی چې داغه نارینا اولاد نه کیږي نو باید داسو کی بابا تلاړ شي نه نه پیر بابا تلاړ شي نه زیارت تلاړ شي نه جی سو کی تعویذ کی نه نه الله وی کنا وقلت استغفروا ربكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وظیفه وګرځول ځان څومره چې هم ویل شي سل 200 300 400 500 600 زر 2000 څومره هم ویل شي الله بس تا په مال او په اولاد کې برکت اچي. خواهش ډیر کړه د انسان دای چې دا غیناري نه اولاد وشي علاج قرآنی ورته نه یاد سو کی یرال تک یو بابا دی زیړې بابا دی او خړې بابا دی او برګې بابا دی ال تلاړ شدا زنانه اکثر داسې کوي کنه بس یو زنانه یو بابا تلاړ شي نو بس دا بیا پیټیشن خدمتګار شي د بابا یو ته وي ته دسی او قبل ته وي لاړه شي دسی خبابا دی او دسی به وشي دم بدی کېو بچی بدر کی نه 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 بابا تزي نه کاکا تزي نه پیر بابا تزي نه کاکا صاحب تزي نه قبرونو تزي نه منجورانو تزي. الله مون ته قران کې را خود لیکه دا طریقه
خو دا هغه چاته پته لګي چې کله دا قرآن ته ناست وي، قرآن واوري، قرآن باندې عمل وکړي، نو څه ده وظیفه څه شی ده؟ بچي دې نشته، غریبې کمزورې وس دست نه کېږي، الله وایي استغفار وایه که نه، الله به ستا په مال کې او په اولاد کې برکت واچوي.